دولت مقام مطبوعاتي دفتر وایي په غونډه کې د ماشوم ساتنې شبکې مسؤل انجنیر روزي خان زهیر د کلیو د بیا رغونې ځوانانو دفتر استازو د امنیتي قومندانۍ استخباراتو حج اوقاف صحت عشر او زکات احصایې اجرایي مدیریت معلولینو او یتیمانو مهاجرینو او نورو اړوند ادارو مسؤلینو ګډون درلود. غونډه د حافظ ناصري لخوا د قرآن کریم د مبارکو آیتونو په تلاوت پیل شوه. وروسته ګډونوالو د ماشوم ساتنې په اړه د اسلامي ټولنیز او روغتیايي لیدلوري له مخې خپل نظرونه او معلومات وړاندې کړل. د غونډې په پای کې ولسوال الحاج عبدالولي مجاهد د ماشوم ساتنې شبکې د کلو بیا رغونه ځوانانو دفتر او ټولو ادارو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي د تیرو فعالیتونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ماشوم ساتنې په بهیر کې باید ټولې ادارې په ګډه او همغږۍ سره کار وکړي ځکه ماشومان د هیواد راتلونکی نسل جوړوي. همدارنګه د محکمې استازي د ماشومانو د حقوقو او ساتنې په اړه د اسلامي اصولو او ټولنیز ارزښتونو له مخې خپل معلومات وړاندې کړل.